د نور محمد تره کې د موچي د لنډو کیسو له کتاب څخه یوه کیسه درته راخلو، تر پایه یې راسره وګورئ. د تره صیب ټولې کیسې په اورېدلو او لوستلو ارزي، چې موږ یې دلته دوامداره یوه کیسه ستاسې مخ ته ږدو. اوس یې یوه کیسه ده، زوږه جوړه شوه. زوږه جوړه شوه. خمټ یو باحرارته او فعاله هلک معلومیږي. متشبث دی، په هر شي کې دقت کوي. په مور او پلار یې الاله او جلاله ودرېده، او لکه ډېر نور کهولونه د خپلې کلبې نه د نیستۍ له کبله په کډه کېدو مجبور شول. او فکر یې وکړ چې داسې ځای ته لاړ شي چې هلته بزګري او یا بله خواري ورمونده شي، او په دې توګه د ژوند سره که څه هم په خورا ضعیف صورت سره وي مبارزه وکړي. د یو خر د کال په واده له یو چا څخه په پور واخیست، چې قیمت یې د پور په لحاظ له معموله سره سم خورا اوچت و، او پر دې خره باندې خپله کډه چې یو زوړ لمسی، دوې زړې بړستنې، یوه د لرګي کاسه او یوه بدنۍ وه، او هم دوه کوچني ماشومان و، بار کړل. لومړی تر هغه چې کډه وکړي، خپله یوه خونه یې هغه پوروړي ته ورکړه کوم چې د کډې په وخت کې د ده خر تر غاړې ونیو، او د هغو 4 منو اوړو چې په پور یې ورکړي وو غوښتنه ځینې وکړه. په بیړه یې له خپل کلي او پوروړو څخه سترګې نهامې کړې او یوې بلې منطقې ته روان شو. په لارې یې دا لنډۍ ویله: عمر مې ټول په غم کې تیر شو، خاونده خدایه بې غمي به کله وینه. کوم وخت چې به خر پر لوړه خوت، نو له هغه سره د کومک په نیت به یې کوچنیان ده او ماینې پر خپلو اوږو واخیستل، او په دې توګه به یې د خره پیټی ور سپک کړ. دوی یوه شپه پر لارې وکړه، او بله ورځ مازدیګر یوه بل کلي ته چې د دوی په نظر کې و ور ورسېدل. د دې کلي تعریف دوی ډېر اورېدلی و، او هر چا به ویل چې هلته بزګري پیدا کېږي او د یوه خوار کاله شپه پکې تېرېږي. په تېره بیا د هغه کلي د ملک ځمکې خورا ډېرې او مشهورې وې، او هر چا به ویل چې هغه بزګرو ته احتیاج لري، خو د دوی له بده بخته د هغه احتیاج پوره شوی و. مېړه یې د یو بل ځای نوم ور واخیست چې هلته به لاړ شي، او په پسرلي به یو څه للمې وکري. ګوندې یوه ګوله ډوډۍ د یو څو شپو لپاره خپلو کوچنیانو ته ور برابره کړي. خو د ماینې یې په دې رضا نه وه، ځکه چې دوی د دې لپاره هېڅ وسیله نه درلوده چې د خپل ځان لپاره للمې وکري. نو یې مېړه ته متل تېر کړ: زما لاس یې که دنی، کوم دې حل کوم دې غویی. د ده ماینه د ملک کره ورغله، او د هغه ماینې ته یې وویل چې مزدور یې کړي. مېړه او ماینه یې دواړه د ملک سره مزدوران شول. خمټ د خپلو ښو حرکاتو په وجه د هر چا توجه جلبوله. د ماجت ملا ته ورغی چې هم سبق ورته ووایي او هم د یوه چړي کار ځینې واخلي، او په دې توګه هم نس واړوي او هم یو څه زده کړي. خمټ په لږه موده کې لوستی شو، او ځینې کتابونه یې وویل. د هغه کلی نور د ځان لپاره تنګ احساس کړ، او یوه ښار ته راغی چې هلته یې د یوه سړي په مرسته یو څو کاله مکتب هم ولوست. خمټ د نادارۍ او نیستۍ له کبله نور مکتب ته دوام ورنه کړ، او په یوه اداره کې یې په کار کولو پیل وکړ، او د یو څو کلونو په موده کې یې احساس کړ چې دلته چندانې پیشرفت نشي کولی، او ښه دا ده چې اطرافو ته ولاړ شي او هلته د کوم بډایه د کوچنیانو خصوصي معلمي ځانته پیدا کړي، او په دې توګه خپل مور او پلار چې اوس نو زاړه شوي دي وساتي، او هغوی نوکه یې هوسا کړي. خمټ په خپل دې فکر عمل وکړ، او وروسته تر استعفا کولو یې ځانته په اطرافو کې معلمي وموندله، او د کال په 80 منو غنمو نوکر شو. دا مقدار غنم یې مور او پلار په خپل ټول عمر کې نه وو لیدلی، او په دې چې دوی د دومره مقدار غنمو څښتنان شول خوشحالي یې کولې. ده په خورا ښه زړه کډه خپل کلي ته راوستله، او هیله یې درلوده چې اوس به نور د یوه ارام ژوند څښتن شي.
خمټ چې په کوم دفتر کې کار کاوه له هغه ځای نه یې یو څه پیسې پېشکي اخیستې وې، له هغه نه یې یو څه ور رسولې وې او یو څه لا پر پاته وې. نو مربوطې څانګې د ده مرجع ته مکتوب ولېږه دا پیسې ترې وصول کړي. دا مکتوب چې په سلسله د ده علاقه دارۍ ته ور ورسېد، البته په هغه مکتوب کې د 4-5 مربوطو دایرو او وزارتونو نمرې ثبت شوې وې. د علاقه دارۍ کاتب چې نوی مقرر شوی و له عادت نه خلاف یې دا ټولې نمرې په جلب کې توزیع کړې او هغه یې د خمټ کلي ته د ده د اطلاع لپاره واستاوه چې د باقي په تحویلولو کې توجه وکړي. د دې کلي ټول لوست او لیک لکه د نورو کلیو په شان د کلي ملا صاحب کوي او هر خط چې له کلي نه ځي هغه یې لیکي او هر یو چې بیا راځي هغه یې لولي. نو طبعا دا جلب یې ملا صاحب ته وروړ چې ویې لولي. هغه دا ټولې نمرې چې په جلب کې توزیع شوې وې یو په بل پسې وتړلې او په داسې حال کې چې د خمټ سپین سرې مور هم ناسته وه په خورا غمجن او نیولي غږ یې د خمټ مور ته وویل: کور دې خراب شو، نه یوازې ستا کور خراب شو بلکې ټول کلی ورک شو. بیا له ځانه سره وایي: یکن، دهن، صدن، هزارن، دا هزارن، لکن، دا لکن، کروڑن، دا کروڑن، اربن، دا اربن. اوف، دا خو تر حساب لا تېرې شوې. خمټه مزغی ماتې خو په اربو او کروڑو روپۍ د دولت پوروړی او باقي دی. اوس یې خط پسې را لېږلی ده چې ژر دا روپۍ تحویل کړي. اوس به څه کوو؟ چاره یې څه ده؟ سپین سرې دا خبره واورېده، سم د لاسه بې سده شوه. وروسته تر هغه یې په ساندو خوله پورې کړه چې د کلي اکثره خلک یې پر ځان راټول کړل او هر څوک په خورا اضطراب سره پوښتنه ځینې کوي. په پای کې د ملا صاحب خبره دوی ته وکړه او څو نورو سپین سرو ښځو هم په ژړا خوله بیرته کړه. په ټول کلي کې یوه لویه هنګامه او زوږه جوړه شوه. د کلي نورو خلکو په دا اوازه واورېدله، ټول په ډېر اضطراب کې شول چې اوس به د دې کروڑو روپیو ځواب څه وایي. ځینو خلکو د دې لپاره چې ژر له دې خطره ځانونه وژغوري او سترګې نهامې کړي په کډو بارولو پیل وکړ او ځینو د خرو رانیولو ته هڅه وکړه چې هغوی هم ژر کډې پرې بار کړي چې په دې صورت د بودهګانو قیمت هم خورا لوړ ولاړ. کوچنیان چې ښځو ته وګوري هغوی هم چیغې وهي او خورا لویه هنګامه ده او ټول خمټ ته په ښکنځلو لګیا دي. په دې حال کې یو بل هلک پیدا شو چې د یو بل کلي و او تازه له مکتبه د رخصتۍ په ډول راغلی و. هغه د دې حال پوښتنه وکړه نو ماجت ته ورغی چې هغه جلب وګوري. هلته ګوري چې صرف 15 افغانۍ پر خمټ باندې پاته دي او دا صرف د ملا صاحب یوه سهوه ده چې له هغو نه یې په کروڑو او اربو روپۍ جوړې کړي دي. او په دې توګه یې خپل ټول کلی له ویره او غم نه وژغوره او په ټولو ساه ننوتله او خیراتونه وشول.